کم دی نه پسه هاي قاری شنو څنګه چاپلی یو دا مازدیګری دی د روژې مازدیګری دی په غره به چکر ولګو نو راځه چې لاړ شو که نه شو چې لاړ شو کنه کله ها ګوره د روژې مازدیګری دی چې ډېو به ته اوس کړه موږ څوک څه خبرېږي په غلا بېدالې اوس کړو هېڅوک رانه هم نه خبرېږي هلکه خبره دې صحیح ورشه کړو زما منې تو ته ډېو له لاره غله کونډي ولولې به ما ته وکتل څنګه خوښه ده وږ به ته کوي دا او د روژې هر مخامخ تر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه یمه الله باندې زور راوړی دی چا لیدلی یم ګل دی نو دمه ډېر یخ دې راوړو ښه ما خو به منې که نه راکه کاري صاحب روان دی راشي پټه ورغواړې السلام علیکم وعلیکم سلام قاري صاحب رالی مونږ دې دغه چکر لګو قاري صاحب دا دغه څه ډېو دی لکه دا تاسو په کومه دنده سره دا خو د روژې میاشت ده دا ګوره مبارکه میاشت ده په کال کې یو پاڼه راځي ګوره دا پکې تاسو څه شی کوئ ګوره هلک مازدیګر چکر ولګېږه دې ریاضي چې راتاو راتاو شي نو روژه پې لنډه شي نو تاسو دا په کومه بلا سره ګوره امیر صاحب دا ډېو ماسک ته مو وایي چې دا ډېو ماسک ټول نه شي ته مې راته وګوره دا زموږ یو ملګری خوار شوي راوړه تاسو دې تنو ته وګورئ په تنو کې ځوان مسلمان کېږي او تاسو روژې خدای منع ګوره امیر صاحب دوی ته بار بار ویل چې دا ډېو زما یو ملګري په راوړه 12 میاشتو کې یو میاشت راځي خو چې هغه هم 11 میاشتې خوراک وکړئ ښه دغه صحي خوراک وکړئ تاسو راځئ د یوې میاشتې هم دونه دغه لا ماته دا تاسو دا ښه نه کوئ ګوره قاري صاحب غلطي رانه شوې انشاءالله د نن نه پس به موږ ټولې روژې د نن نه پس واده وکړئ چې ګوره روژې بیا ونه خورئ په دې کې ډېر سخت ګناه دی او که نه فرمایي چې کوم کس په روژه کې ځان په الله باندې ونه بخو هغه دې هلاک شي تاسو دلته اوس روژې خورئ انشاءالله موږ مفرقه اراده ده چې روژې به نه وي السلام علیکم